زیباګل څه کارونه کوي کوم هیواد چېرته زیږېدلی ده په دا ویډیو کې راسره وګورئ که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ زیباګل متحده ایالاتو مرکز په زبیده کې زیږېدلې ده او هلته لویه شوې ده اصلا د افغانستان د لوګر ولایت د دبراد اوسېدونکې ده زیباګل د هندوستان په ښوونځي کې ثانوي زده کړو پای ته رسولو سره د لوړو زده کړو له لارې هندوستان MS پوهنتون څخه لیسانس سند ترلاسه کړی دی اوس مهال په دبۍ کې د میلمه پالنه صنعت کې د عمومي مدیر اجرایي سکرټر په توګه کار کوي هغه متحده ایالاتو مرکز په زبیده کې خپل کورنۍ سره اوسېږي هغه ته کلاکاري تجربه لري زیباګل سفر کولو سره مینه لري هغه تر اوسه پورې آذربایجان هندوستان ترکیه او اوکراین ته تفریح لپاره سفرونه کړي دي او تر اوسه ځله د عمرې لپاره سعودي ته سفر کړی هغه په 2001 کال کې پاکستان سفر کړی په داسې حال کې چې هغه کورنۍ غوښتل چې خپل کتوب یې افغانستان سفر وکړي زیباګل په راتلونکي کې پلانونه لري چې ادارې څخه بازار موندنې ته حرکت وکړي او هدف یې بازار موندنې د مدیر په توګه کار کول دي هغه بازار موندنې څخه ځکه غوره کړې چې هغه په نړۍ کې میلیونونه مینوال تعقیبوي